ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راجع الله و الى الرحمن و الى الشیطان نه نوې خو بزرګ وي مونږ رحمت الله علیه ور سره وایو مې چې بزرګ راجع الرحمن نو وتبع سبیل من اناب الی څوک چې ما تراجی دا غد لارې اتباع کا دې کې خو نوم نه دی خسته چې کم دی او کم نه دی څوک چې ما تراجی دا غد لارې اتباع کا امام ونی فرحمت الله علیه راجع الرحمن زدا غد لارې اتباع کوم نو شرک څنګه اسم خودل ته نه ذکر چې د فلانی کوا او د فلانی مکوا څوک چې ما تراجی دا غد لار معنا دارنګ دغه دو درې آیتونه د دې په جواب کې تاسو پیش کولې شي چې قالوا بل نتبع ما الفینا علی ابانا مونږ اتباع دا کو چې مونږ کړي دي پاغه پلاران خپل نو اتباع د پلاری کړي د نو دوی عام معروف دوی کې دادا چې سو کوئی زده پلار په عقیده منو دای شرک وک نو دا غلطه خبر د چا پلار چې مؤمن وي دی ویلې شي چې زده پلار په عقیده یم او د چا پلار چې مشرک وي نو دا خبره بنه کوي دای کریمه د حضرت یوسف علیہ السلام واقعہ کی دولسم سفارہ سورت یوسف نمبر 38 آیت دے قیدیانو تا حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی واتبعت ملت آبائی ما اتباع کړی د عقیدې د پلارانو زمان ابراهیم او اسحاق او یعقوب زه د پلار د عقیدې تابع ما ګوره پلار په سما عقیده یوسف علیہ السلام اعلانن ویل چې زه د پلار د عقیدې واتبعت ملت آبائی ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون دارنگی سورة تور آیت نمبر 21 والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان آغا چه مومنان دی او اتباع کړه دغه مومنانو ذریه د بإيمان په ایمان کې ګوره بچه د پلار په ایمان کې اتباع کولی شي کنه زمونږ پلاران مومنانو په سم عقیده مونږ فخرن ویلې شو چې مونږ د پلار په لار روان یو مونږ د پلار په عقیده الہ فرمای الحقنا بهم پیوس بکم دغه پلارانو پسې ذریه ددای او کم بنکو مونږه من عملهم د عمل د ذریینا څه شی یا اعمال د ذریه به د پلار عمل نامو سره ټچ کو د دې د عمل نه بس کم نکو دا درې آیتونه چې والذین اتبعوهم باحسان شو یا واتبع سبیل من اناب الی یا واتبعت ملت آبائی یا واتبعتهم ذریتهم دې ټولو کې اتباع د کشر د مشر راغلی دا او په سم عقیده کې په احسان کې په ایمان کې دا څه جرم نه دی چې یو سړی وایي زه مشر پسې تابع یم زه مشر په لار روان یم هغه وخت چې مشر د په سم عقیده او کچرته په سم نه نو هغه آیت مخاطب شه چې ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهم د شرک په عقیده کې به اطاعت داغي مکوا یا هغه مشرکین چې پلارانو پسې په شرک کې روانو نو هغه ایتونه په چسپانی کې بیا دارنګه سورته ملک لسم نمبر آیت وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير وای بدا اشقیام بدبختا په جهنم کې کچری وې مونږ نسمعو چاورې دې مونږ اقوال د غیر تقلیدن او ناقلو یا مو عقل کار کول اجتهادن ما كنا فی اصحاب السعیر نبو مونږ اهل د سعیر دا جهنميان به دا خبره کوي په دې زبانه شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر عزیزی کې در لسمه صفحه دا هغه دا ذکر کوي چې مراد دا سمعنا سمع دا اقوال الفقهاء دا تقلیدا او مراد دا عقلنا اجتهاد دا عقلنا دارنگی اشرف علی تانوی پان نجات اتم صفحه کم دغه معنا کړی دا چې مراد دا سمعنا اغا سمع دا اقوالو دا علماء دا او مراد دا عقل نه اجتهاد تے
دارنګه تفسیر حقانی په 109 صفحه کې دغه معنا ذکر کړی. کتاب العلم دا ابي خیثمه پاول جلد 12 صفحه باندې د امام مجاهد رحمت الله علیه قول په وجعلنا للمتقین اماما کې پیش کړي. وګرځه موږ متقین ته اماما، معنا دا کوي چې ناتم بهم ونقتدي بهم، چې موږ د متقینانو پس اقتدا کوو حتی یقتدي بنا من بعدنا، چې رستی به موږ پس اقتدا وکړي. نو دا د نیکانو دعا ده چې وجعلنا للمتقین اماما، مونږ متقینو ته امام کې. نو د امام معنا مقتدا ده چې دا رستی خلق ما پسې راشي. نو دا دعا د طلب د اجتهاد ده چې الله معنا مجتهد جوړ کا او دا سی فقih را نه جوړ کا چې رستو به خلق زما مقتدیان جوړ شي. نو کچرتا د غیر پسې غیر د الہ او د رسول نه د چا پسې تلل شرک او جرم وي، نو خدای تعالی به د اهل جنت او د سعدا او په دعواتو کې دا دعا نه ذکر کوي چې وجعلنا للمتقین اماما. او د امدې د پاره د چې دا دعا کوي چې خدای تعالی دغه مقام د اجتهاد ته دی ورسي، کچرته قبول شي او امت بیا تا پس اقتدا شروع کی. دا مبحث اول استدلالات من القرآن العظیم، چې بعضی زمون په دعوه به صراحت لرلو او بعضو کې صرف د دې دغه دعوی بوتلانو چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول لکه والذین اتبعوهم باحسان. نو دا صحابه او اتباع د دې د اصل باطلې چې دی وای الله او د رسول نه سوا د بل چا اتباع نه د پکار. قران عظیم شان د صحابه او اتباع ته اشاره کوي چې څوک داغي متبع وي نو یو ورته جنت تیار دی، بل د الہ رضا به ته حاصل شي. دین بعد مبحث ثانی استدلالات د احادیثنا زیات تر مرفوعه او کوم باقی کې موقوف دي. او چې هر ځای کې د صحابه او د اتباع امر شوی وي دا د اصل بطلان کوي خپل، ځکه دی دو اصول قائل دي، د صحابه او د اتباع قائل نه دي. او دی بار بار پر رسائلو کې لیکي چې هاذا موقوف او لا حجت فی الموقوفات، د صحابه او په اقوالو کې اس حجت نشته دی، نه دلیل نه دی، اس اتباع نه د پکار. نو چې کوم ځکه په حدیث مرفوعه کې د صحابه او د اتباع تلقین کیږي دا بخکندی د وابیانو د مذهب کوي. هغه ته خپل بیا راځم چې دا مذهب اربعه ولی شو او دا خود علماء او تقلید پکار دی. نو سفیان ثوری پکار دی، عبد الله بن مبارک پکار دی، د ابن عینم پکار دی، د ابن شهاب زهری پکار دی، حسن بصری پکار دی، د سعید بن جبیر پکار دی، د ابن عباس پکار دی، د ابن مسعود پکار دی، د ابن عمر پکار دی. دا سلور ولی شو دغه کې خبره ده. ها یعنی دا مسلم حقیقت دی چې هر څومره ځان خلاص کینو تقلید العلماء ته ورازي د فقها او خبرې به مانی په خبره په دې کې پیچیده ده چې د اربعه فقها ولی شو. اغا د دې سرکرده ابن تیمیه خپل فتاوا کې جواب کړی ده، داغه نه استدلال پدې کې شوی دی چې تاسو حنبلی فقه منئ، تاسو د صحابه او اتباع ولې نه کوئ چې تاسو حنبلی فقه پسې ځئ. دی حنبلی او پخپل ناغه ورته جواب ورکړی دی چې د ټولو صحابو کې د هر صحابي کله یو صحابي فقه مدونه د ماته وخودا نو موږ به امامان پرېږدو، موږ به صحابي پسې لاړ شو. د صحابه او فقه کې تدوین و نشه تدوینا شاګردانو کما حقه خدمت و نکا دا غي فقه مدونه نشو راغونډه نشو په کتبو کې. بس مثلا یو سړی وای چې زه صدیق اکبر پسې زم زره د پزې زه امام ابو حنیفه پسې زم زره د پزې دا پرېږدم صدیق اکبر پسې زم زما ته خوش کړي لاړ شه پس. او دا څه کې اقوال پیدا کول شي په مانځ کې ټول اقوال پیدا کول شي په حج او په زکات او په صوم او په نکاح او په عتاق او پسې په بیع او په شراء او په اجاراتو کې او په شفع کې په دې کې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اقوال پیدا کول شي. اوس بچا پسې زی صرف خلا خو نه غنه چې او بو ایزر صدیق اکبر سے مقلد موزر صدیق اکبر سے په مذهب مو اوس دا مذهب به چرته پیدا کړي. فقه مدونه نشوا دغه شان عمر فاروق، دغه شان ابن مسعود، دغه شان ابن عباس د فقه تدوین نه شوی، چاپ شوی نه دا، لیکل شوی نه دا، جمع کړي چانه دا.
اقوال یو څه ناڅه پیدا کیږي پراکنده په ټول دین کتابونو کې، دا به څنګه پیدا کې؟ بس کمپیوټر ته بناست قال ابو بکر بورکه پکې نور به لټه چې قال ابو بکر دا ویلی اغل ته بنو ډیر دسه مسلې راشي چې ستا د رائے په خلاف وي تم نشي منل، به حیران. اول ته خوستا قولم دا چې زه خدای چا قول به دلیل نه قبلوم، بیا صدیق اکبر سم نه بدل علم پکې غواړي کنه، لکه چې ته متبعي چې لکه ما ته اوس په دې دلیل امرا کړه، تا خبره کم زی نه کړی دا. اوس داغه تدوین د مذهب نشته چې داغه نه رستو فقهای یا داغه شاګردانی یا سوکی چې داغه په قول چا اعتراض کړي او زری جواب ورته ویلي، هغه هم نشته چې تبه تحقیق پیدا کړي. ائمه خدا سي نه دي، د ائمه د اقوالو د اربعه ائمه اقوال چې دي دا راغون شوی دي، تدوین شوی دي، مدونه فقه ته جوړه ده. یعنی مثلا کته فقه حنفی ګوري نو په هر مکتبه کې فقه حنفی لوی لوی کتابونه ته پیدا کولای شي. کته دا 10 په مسله کې نخلي فقه حنفی کولو کې تا ته پکې اقوال پیدا کیږي. کته دا مانزه کده هر مسله کې چې ته ګوري دا شان شافعی فقه، حنبلی فقه، مالکی فقه، دا خروج د مذهب چې کوم علما جایز نه غني، دا غي دا معنا نه ده چې یو عالم غنیتل نشي. ولی د امام طحاوی رحمت الله علیه زموږ مذهب ترانه نو څنګه د بل نمون تراتلی شي ومون نه نشیتلې، دا مطلب نه دی. هغه لوی وجدار چې کوم علما منع کوي، دلته شافعی مدرسه نشتا، د شوافع فتوا نشتا، دا غي کتب نشتا. کته ته اجازه درکم چې زبزا خنن خلاړې ز چغری واله ز شافعی مذهب وځي وړي مسلې پښتنه درنه کوم به پټول پاکستان کې شافعی مذهب مولانا پیدا کی چې ته پکې ون خطي کتابونه نه پیدا کی، مدرسې نه پیدا کی، نو سبق نو دغه وجنه علما وی چې دغه مذهب نه بل تتل نه لري پکار کتی وته گمراه بشي لار بدن اور کوي بیا بنشي پیدا کول چې زدم د دین کم زینز دکم. نو دا اربعه ائمه د فقه تدوین شو. بیا د تدوین نه بعد په دې هر مذهب کې په زرګونو محدثین رالل، حفاظ د حدیث رالل، د خپل امام خبره د حدیث سره وتلله. کته د امام صاحب هر مسله ګوري، بس د کتب د حدیث شرح ګوره، فقه ګوره، ته د خپل امام د قول دلایل پیدا کې چې امام صاحب دا خبره دی دلیل نه کړی دی. اگر که امام صاحب دلیل هغه وخت نه ویلې، هغه مسله بیان کړی دا، متن په شکل یو جزئیه بیان کړی دا، خو چون کې دلته په فقه حنفی کې په زرګونو محدثین رالل د اقوالو هغه خدمت وکړه، هغه په حدیثو ثابت کړل. ناول خو ته تقلید کوا بي چون شرای قول منا او کنه ډیر زیات وابیانو شکی کړي، نو کته د خپل امام په یو قول کې دلیل غواړي نو کولای شي چې ته فقه یو کتاب ته مراجعه وکړي او د خپل قول پاغه د امام په قول د علم پیدا کړي. دغه مسله د صحابه او د نور فقهاو په عباراتو نه پیدا کیږي، نه د ابن عیینه، نه د ثوری، نه د بل د فقه تدوین نه شي. ابن تیمیه فتاوا کې دا جواب ورکړي، حواله در کوم در ترستو. نو مقصد دا چې دا جواب ډیر معقول جواب دا ورکړي دی چې یقینا د بل فقه تدوین نشته. تدوین مبحث ثانی استدلالات د احادیث. فما په ابتدا کې تاسو پوه کړئ چې دې کې بعضې به داسې دلایلي چې فقط د صحابه او د یو صحابي تایید اقتدا او تقلید به ثابتوي. تا به ذهن ته راځي چې هلکه دا خو د امام صاحب تقلید نه یادوي. په هغې کې به زه د وهابیانو د اصل بطلان کوم چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول. دغه باطله خبر ده. د سنت رسول نه اخوا د صحابه او اقوال منل دا هم ضروري خبره ده. اول مسند احمد ابن حنبل پنځم جلد 399 صفحه رقم د حدیث مذکور دی. حذیفه رضی الله عنه راوی دی قال بینا نحن عند رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ د رحمت عالم سره موجود او قالو فرمایل انی لست ادری ما قدر بقای فیکم، ما ته پته نشته چې بقا به مې تاسو کې څومره وي. خدا نصیحت واورئ. فاقتدوا بالذین من بعدی، اقتداء کوي هغه کسانو پسې چې مان بعد دي. اشاره وکړه الی ابي بکر و عمر رضی الله عنهما چې دوی پسې اقتداء کوي. وهدوا هدي عمار، دا عمار بن یاسر رضی الله عنه دلار اقتداء کوي. وعهد ابن ام عبدنا، او دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې کم دین دی او کم معاهدی دی او کم خبرې دی دا غي اتباع کوي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل نصیحتونو کې
د عمده صحابو کې چې کم مرجع ګرځیده د فتوو هغه وښودل چې عمار بن یاسر دی، عبدالله بن مسعود دی، صدیق اکبر دی، عمر فاروق دی، دی پسې لاړ شئ. نو د دوی دا اصل چې اهل حدیث کې دو اصول کتاب الله او سنت رسول، یعنی یوازې قرآن او سنت به مني د بل به نه مني. محمد مصطفی صحابو ته ولې داسې نه وایي چې زه درنه لاړم قرآن او سنت شته ورپسې ځئ؟ نه، هغه وایي اقتدا د خلفاو کوي، اقتدا د عمارو کوي، اقتدا د عبدالله بن مسعودو کوي. دویم مستدرک للحاکم دریم جلد 319 صفحه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت علامه فرمایل تلاوت را توکا، هغه ورته فرمای تاسو باندې نازل دی او زب تلاوت کوم، ویزه چې د بل ناورم ما ته خوند را کوي وکا. هغه سورۃ النساء شروع کړه. دا اوس نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو خواته د بل نسما کې تفکر خکېږي، هغه مقصد دی. بل امت ته دې جواز ورکړي چې سما د قرآن د غیر نه جایزه ده، هغه مقصد شو پکې. بل لوی مقصد دغه مقام کې د عبدالله بن مسعود د قرأت لهجه وا او حفظ او استاد شاګرد نه ساوري کنه، دا ته وسوري چې د سیاد دي کنه دی یاد. نو شروع شاغه سورۃ النساء شروع کړه، نو یو پاوی دا ولس دا د پنځمې سفاری پاو دایم چړي رحه سولستلا. نو دی آیت تورسیدا فکیف اذا جئنا من کل امه بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا فاذا عیناه تذرفان بالدموع حسبک حسبک. نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو فرمایل بس دے بس دے، او سترګو مبارکونه اوف کی روانه وی. دا عاجزی و چې کله د رحمت عالم جړه ودرېدا قلار شو. نو دا غینه بعد فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلم لګي خبر وکا، تقریر وکا. عبداللہ بن مسعود ته وی تقریر وکراتا. اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې عبدالله بن مسعود قرات وی وکا، وسی خبرو ته ودرې چې د لهجه علمی څنګه ده کنه، چې دې څنګه پاسه د تکلم فحمد الله فی اول کلامی، اول الحمدلله ویلا، واثنى على الله وصلى على النبي صلی الله علیه وسلم بدرود شریف وی، بدرود شریف وی، وشهد شهادت الحق، دا شهادتین کلمه ویلا، به ول رضینا بالله رب وبالاسلام دینا وردیت لكم ما رضی الله ورسوله، پاغ راضی مچ خدای تعالی او نبی علیہ السلام پی راضی وی. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل رضیت لكم ما رضی لكم ابن ام عبدنا، زب تاسو ته پاغ راضی مکم چې عبدالله بن مسعود پی راضی وی. تایید د عبدالله بن مسعود شه. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ اقوال برستو د عمر فاروق راشي چې دا عراق کوفی ته عمر فاروق سے بولیگا او بیا ور سره خط ولېګا، او هغه امام د کوفی د مسجد مامور ک په دی باندې چې د جمعې په ورځ دا اعلان کا چې عمر فاروق صاحب دار علی ګل دی چې ما په خپل ځان باندې تاسو قدرمن کړی په عبدالله بن مسعود، یعنی په کار دا و چې دا ما ځان سره ایثار کړی، په ځان نه مم تاسو قدر زیات وکړه چې د عبدالله بن مسعود غون انسان مې در قدر تا. او مغه چې الته د شاګردان شو، بیا د شاګردان امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فقها رال نو فقه د عبدالله بن مسعود په عراق کې معروفه شو، رفع الیدین هغه نه کول، بس د احناف فقها چې څومره په عراق کې وغیره رفع الیدین نه کول. دریم صحیح بخاری معرب بیروته چاپ یوصله 14 صفحه د نهم جلد. عن ابي وائل قال جلست الى شيبه في هذا المسجد قال جلس الی عمر فی مجلسک هذا. شیبه دی توای چې عمر فاروق صاحب د غزي کې ماته ناستو، ماته ویل هممت الله ادا فی صفراء ولا بيد الا قسمتها بین المسلمین. بیت الله شریف کې چې دا کم حتیم نه پدیزی کې خزانه ده په صحیح حدیث ثابت ده. خدا به امام مهدی خر زمان او عیسی علیہ السلام هغه زمانہ کې بیا روباسي چې کله دې تډیر ضرورت پیدا شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نو راځتلی، صدیق اکبر صاحب نو راځتلی، عمر فاروق صاحب چاته ویل چې تا غزه معلوم ده دا کعبه چې جوړه شوی و دا خو مشرکین د قریش جوړه کړی و، نو دې کې یو سپینګری حیات و شیبه
دا غشیبه د عتبه ورور نه دی، دا بل دی، دا صحابي دی. نو دته وی چې تا تازه معلوم دی غراغه دی حتیم غاړه ورته وخودا چې دیز نه دغه زی پورې دا خزانه ده زه ور یاد کو. نو عمر فاروق سے وہ فرمایل همم تو قسم کړي الله ادا فی صفرا اولا بيدوا چې دی حتیم سره کما خزانه دا ستر دی کسپین دی پرې نقدم الا قسم توها بین المسلمین. شیبه وی ما ورته وی چې مانته بفاعلن تر دې کار کوون کې نه نشي کولای دا کار. قال لما ولی قلت لم يفعله صاحباك نبی علیہ السلام صدیق اکبر دا کار نه کړي. قال هما المرآن يقتدى بهما ویا خودسی کسانو چې داغي اقتدا پکار دا هغه اقتدا. نو عمر فاروق سے قول دا وی چې واځي د رسول الله اقتدا نه د صدیق اکبر هم اقتدا پکار دا د دې د اصل نړۍ چالي حدیث کې د اصول کتاب الله او سنت رسول. دارنگ سے ابن حبان اول جل یوصل نحوی صفحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کئی اوصیکم بتقوی اللہ وصیت در تکوم پا تقوی باندی وصیت در تکوم السمع پا سمع باندی و طاعة پا طاعت باندی. طاعت اطلاق پا اتباع پا تقلید جائز دے و چکل دا سمع مقابلہ کی راشی نو سمع دا اقوال الفقہا دا او طاعت دا امراو دے بیا ذکر یو زیرال اللہ. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة سمع دا اقوال دا فقهاو کوئی والطاعة طاعت دا امراو کوئی. وان عبدا حبشیا مجدعن اگر که بنجے حبشی غلام در باندې امیر وی یعنی هغه چې تاسو تسپک ښکاری نو هم اتباع کوئی. فإنه من يعيش منکم سوک چې تاسو کی زندگی ولري فسيرى اختلافا كثيرا ډیر اختلاف وګوري. فعلیکم بسنتی پتا سو زما سنت لازم دی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سو د خلفاء راشدین و مهدیین سنت لازم دی. فتمسکو منګولی ولګوي بها پدې سنت د خلفاء باندې وغدوا علیها بالنواجذ او د جامع پغاخونو په چقونه ولګوي یعنی کلکی ونیسي. و ایاکم ومحدثات الامور ځانو ساتي د محدث د امورنا ہر محدث بدعت دے و ہر بدعت دلالت دے. داغا محدث عقیدوی تا اشارہ دا چی دا عقیدی پا بدعت کے رو حسن شتن دے بالکل حسن نلری. دا اہل سنت پا خلاف جدید عقیدہ حسن نلری. ندیزی کی دا دی تلقین دے چی سنت دا خلفاء راشدینو باندے دا سی تمسکو کئی دا جامع غاخ پہ ولگوئی. او په خلفاء راشدینو کې عمر فاروق داخل دے عثمان ذوالنورین داخل دے. دا حضرت عثمان د سننو نا دا دویم اذان د جمعی چې کم زید شوی دی دا اذان اول اذان داغه وخت کې وشه صحابه په باندې انکار ونکړ باجماع صحابه من سنت الخلفاء الراشدین شو انو دا کلک نیول پکار دی. وهابیان ورته عثماني بدعت وایي. او شل لکات تراوی با جماعت په مساجدو کې د عمر فاروق رضی الله عنه د ابی بن کعب په امامت سره دغه وخت کې رایج شوی د سنت د خلفاؤنا. ثلاثه تطلیقات په محل واحد کې مغلظ ګرځول دا د عمر فاروق په زمانه کې به اجماع صحابه ثابت شو چا هم تن انکار نه کول. د متعی حرمت دا په زمانه د عمر فاروق کې چې دا حرامه ده په اجماع سره ثابت شو د شیعاګانو قول ته پکې اعتبار نشته دی د خلفاو مخالفت دی. دا شان ډېر مسائل دي خو د دوی اصل نړۍ چې علی حدیث کې د اصول کتاب الله او سنت رسول د سنت رسول سره سنت خلفای الراشدین مومنه دام د منلو دي. دارنګ ماجم کبیر د تبرانی والجل یوصل سلو ختمه صفحه مصعب بن سعد وین زما پلار سعد بن ابی وقاص اذا صلى في المسجد مسجد کې به چې مونږ کو تجوزا اختصار به کو واتم الركوع والسجود واذا صلى في البيت اطال الركوع والسجود والصلاه. مصعب و ما دی پلار تو یا بتا اذا صلیت فی المسجد جوزتا ډیر اختصار کې کله چې ځان ته مونږ کې اطولتا وګدي کې. قال یا بني اننا ائمه يقتدى بنا مونږ امامان یو مونږ پس اقتدا کیږي. نو دا دلیل د دې چې د زمانہ کې صحابه پس اقتدا کېدا
اقتدا د قرآن او د سنت د هر چا کار نو، بلکې صحابي چې کوم ځای ته تللی دی خلک د هغه مقتدیانو په اقوالو په افعالو په طرز او په طریق کې هغوی څه کار کړی خلکو منلی، که هغوی فتوه کړي خلکو منلی. حضرت سعد ابن ابي وقاص د هغه علاقې خلک د ده مقتدیان د ده مقلدینو. دارنګې موطا د امام مالک اول جلد 306 صفحه. عمر فاروق رضی اللہ عنہ رعا ویلی دا پتلحہ بن عبید اللہ ثوب مسبوغ پا احرام کی رنگ ور باندیو. فقال عمر ما هذا الثوب المسبوغ یا طلحہ؟ فقال طلحہ یا امیر المؤمنین انما هو مدر، یو قسم خورا پای بی صفائی کولا غیر سرنگ پر خیو. فقال عمر انکم ایوها الرہت ائمتن تاسو خو امامان یقتدا بكم تاسو پس اقتدا یقتدی بكم الناس خلق در پس اقتدا کوي. ولو ان رجلا جاهلا راى هذا الثوب لقال وایبا چې طلحه بن عبید الله کان یلبس الثياب المصبغه في الاحرام رنگین جامه غوندي، فلا تلبسوا ايها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغه. دا ثابتای چې دغه زمانہ کې صحابه معروف چې هر کلی تتلی خلک اقتدا کړي دا خلکو تقلید کړي دي او معمولی غوندې د جامو باندې په بازي خور ینځلیو چې هغه رټاوه په هغه رنگ لرلو. عمر فاروق ته منع کړ چې خلک دې کې تاسو اقتدا ونه کړي. دارنګ ما جمی کبیر د تبرانی وم جل 409 صفحه. حارثه بن مزرب واین كتب عمر الى اهل الكوفه، عمر فاروق کوفه تخطلیکا انی قد بعثت عمارا امیرنا، ما در لګل عمار بن یاسر امیر او عبد الله بن مسعود معلم و وزیرا، دا معلم و وزیر دی. وهما من النجباء خواص من اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم من اهل بدر واحد فاقتدوا بهما، د دې دواړو پس اقتدا وکړئ. واسمعوا من قولهما، سچ وای نو اورئ. وقد اثرتكم بعبد الله على نفسي، تاسو می غوړه کړی په عبد الله بن مسعود په نفس خپل باندې، یعنی دا می ځان ته پر خودل پکارو خو په خپل ځان می تاسو غوړه کړی په عبد الله بن مسعود، نو دا می تاسو ته درکا. اوس ګوره دی هغې ته خط لیکي چې فاقتدوا بهما واسمعوا من قولهما. دا خو زمانه د شهرت الحدیث وان، اوس خو سره دی کتابونه لیکل شوي قوي ضعیف شوي ضعیف قوي شوي، اوس خو صحیح حدیث د سره پکې پته نه لګي چې چا څنګه خوخه د هغې قوي کړی دی او چې خوخه نه و هغې ضعیف کړی دی. دومره تعصب چې په فن د حدیث و اسما رجال کې شوی په یو کار کې هم نه دی شوی. دا خاص د عوامو فکر دی او د هغه طالبانو چې اسما رجال نه خبر نه دي. باقی چې حنفي ناس دی هغې روایاتو ته تاویلات کتلي، چې شافعي ناس دی دې ته یې کتلي دي، او که نور ناس دی علی ظواهر ناس دی دا نور نه دي منلي، او که دی ناس دی هغې نه دي منلي. 1500 کاله بعد د حدیث و صحت او سقم دا د سره د چاوس کې نه دی. ولی زمانه د صحابو کې خدا مشکل نه وکړ، هغوی خو بذات خود دی او صحابي نه حدیث اورېده، نو صحابي نه چې حدیث واورېده نو سندي مسله خو د سره ونه، د قوت او د ضعف خبره خو پکې د سره ونه. نو دی ولې داسې ورته نه لیکي چې دا دوه مې در ولېږل، قرآن هم دوی نه واورئ او حدیث هم دوی نه واورئ او هغې پسې لاړ شئ چې دوی ونه منئ. نه، فاقتدوا بهما، دوی پسې اقتدا وکئ، دغه دوه خلکو اقتدا وکئ. نو د عراق خلک دا د عمار بن یاسر او د عبد الله بن مسعود څه شی وګرځېدل؟ مقلدین وګرځېدل په دغه وخت کې. همدغه وخت دوه جوه چې د عراق خلکو کې د عبد الله بن مسعود مذهب رایج شو، او چونکې عمار امیر او عبد الله بن مسعود معلمو، نو د خبرې ته ترجیح و دی د اهل فقه نه و. دا د دوی هغه پروپاګنډه ور باطلې چې عوامو ته دا چولې صحابه او زمانه کې تقلید نه و، دا 3 سنې نه بعد شروع شو. ولی نو که ته وایې چې د امام ابو حنیفه تقلید نه و نو هغه نه و، نو د هغه تقلید څه کول؟ دا خو حماقت او جهالت دی چې صحابه او زمانه کې د امام ابو حنیفه تقلید راته وښایي. دا خو هسې خرطوب دی، ضد او عناد. د صحابه او تقلید وو کنه، معاذ بن جبل په یمن کې او داغه تقلید روان، عبد الله بن مسعود دلته او داغه تقلید روان. هر صحابي چې هر ځای ته تللی هغه ځای کې خلکو تقلید کړی، چون چې رای نه ده کړې، نه یې دلایل غوښتي دي چې عبد الله بن مسعود خبر دی نه منم، ما ته حدیث پیش کوه لکه دوی چې کوم ازادي خلکو ته ورکړه. اتم نسائی معدا بیروته چاپتم جلد 216 صفحه.
یو ورځ عبد الله بن مسعود باندې خلق زیات شو په استفتاء کې. عبد الله بن مسعود فرمای انه قد اتى علينا الزمان، فمونږ داسې زمانم تیر شوی دا، لسنا ان نقضي ولسنا هنالك، مونږ به قضا ته نه کېناستو، مونږ اهل د دې نه وو. ثم ان الله عز وجل قدر علينا، خدای تعالی هغه ټیم په مونږ راوستو، ان بلغنا ما ترون، وی رسول مونږ هغه مقام ته چې تاسو یې ګورئ چې قاضیان یې کړو. اوس نصیحت کوي فمن عرض له منکم قضا بعد اليوم، نن ورځ نه بعد چې چاته فیصله رااله، فلیقضي بما قضى به کتاب الله، باغی دې فیصلو کې چې کتاب الله کړي. فإن جاء کراشی یو کار چې نوی هغه فی کتاب الله، فلیقضي بما قضى به نبی صلی الله علیه وسلم، فیصله دیو کې هغه چې نبی علیہ السلام په فیصله کړی وي. فإن جاء کراشی امر یو کار لیس فی کتاب الله ولا قضى به نبی صلی الله علیه وسلم، وهابیان سوی چې داسې مسله نشته چې کتاب الله او سنت رسول کې نه وي، وای داسې کنه وای، بار بار دا خبره کوي. عبد الله بن مسعود فرمای فإن جاء امر کراشی مسله لیس فی کتاب الله ولا قضى به نبیه، نہ کتاب اللہ کی وی نہ پی نبی علیہ السلام فیصلہ کری وی، فلیقضي بما قضى به الصالحون، فیصلہ دیو کی هغه چې فیصلہ په صالحینو کړی وی. فإن جاء کراش دا اجماع شوخه، قضى به الصالحون څه شو اجماع شو. فإن جاء امر کچترال یو کار لیس فی کتاب الله ولا قضى به نبی صلی الله علیه وسلم ولا قضى به الصالحون، اجمام پکې نه وي، فلیجتهد رایه، اجتهاد بالرای دیو کی، الګه خو مجتهد دیو کی کنه، فلیجتهد رایه، چې څوک مجتهد نو اجتهاد بالرای دیو کی. ولا يقول ندی وای انی اخاف زیریګما، ان الحلال بین والحرام بین، من ذری کی امور مشتبهات، فدع ما یریبک الی ما لا یریبک، شکی پرېږدو بشک تزا فیصله پاغي کو. اجتهاد بالرایا د قضا د صالحینو نه چې اجماع د عمر فاروق سے نصیحت کې خلکو ته خایي چې به اجتهاد کوي، او چې اهل د اجتهاد وکړي. به د اجتهاد څه د پاره کې خوند د پاره کې د پاره چې خلک په عمل وکړي کنه. فیصله در تراله قران کریم کې وګوره، څه د پاره وګوره چې اصلي ته خبر اسانه شي عمل پیو کې، پیدا د نکړالتا یا نوا سنت کې وګوره، ډیر پاره چې عمل پیو کې، پیدا د نکړه اجماع تلارشه صالحینو عمل پیش، پیدا د نکړه اجتهاد وکړو. سره پر اجتهاد وکړو چې خلک ووري او عمل پیوږي کنه، او د اجتهاد پسې تلل او پاغي عمل کولم دغه ته تقلید ویل شي.